लौटने ډېر د خفګان خبر دی. عمران خان अब وزیر اعظم नहीं रहे. د ټولو نه اول خو زه بخښنه غواړم، پرون ما ویډیو کړې وه د عمران خان خلاف. بیګا چې مې دا خبر واورېد چې عمران خان د وزیر اعظم نه ختم یې کړو، نو ډېر خفه شو. خفه کېږم لوټنه انشاءالله 2023 کې به بیا حکومت دغه. دوستانو، عمران خان یو ښه لیډر و، ولې چې د پاکستان ټول فور امن و، خو دا غله چې رالو نو اوس په خدای خبر چې پاکستان څنګه وي. رښتیا دی وویل. دوستانو، عمران خان په کوزېدو باندې امریکا خوشحاله شوه. دا ولې چې عمران خان یو ښه لیډر و، ځکه یو سچ لیډر و، سچ مسلمان و. الله پاک دې وکړي چې دا عمران خان په 2023 کې د بیا حکومت راشي. بس الله پاک دې موږ ته دې ډیزلونه او ته دې ګندګي روغلونه په امن و امان کې وساتي. زموږ د پاکستان دې الله په خیر باندې ساتي.